زه به له پرچې څخه د یو غیر مسلمان ورور پوښتنه وکړم. ډارکنس 2 فرم لوبو ده چې پوښتنه کوي تاسو څنګه ثابتولی شئ چې د سپټمبر 11 یعنی 9/11 پیښه یو د نن امریکا ینګ سازش و؟ د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د ډیره خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور انلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور انلاین اکاډمي درسي مواد کریکولم هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ او تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شي انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله. ورور لوبو پوښتنه کړې چې زه څنګه ثابتولی شم چې د 9/11 پیښه یو د نننی کار و. ما سره ثبوتونه شته، زه دا ثبوتونه تکرارولی شم. دا د خلکو لخوا ثابت شوي دي. یوازې څو ورځې وړاندې په ورځپاڼه کې یو مقاله راغلې چې د امریکا استادانو یعنې پروفیسران هغوی وایي دوی باور لري چې 9/11 یو د نننی کار او په مقاله کې یادونه شوې وه. دا په ټایمز اف انډیا کې راغلې وه. زما په خیال د سپټمبر په 9 نیټه په دې کې ویل شوي چې د امریکا د بېلابېلو برخو له بېلابېلو پوهنتونونو څخه 15 پروفیسران او ساینسپوهان دوی باور لري چې 9/11 یو د نننی کار و او دوی وایي چې په سپینه ماڼۍ کې ځینې سیاستوالو د ویجاړولو نقشه جوړه کړې وه او ټوین ټاورز چا چې د غبرګو برجونو دوی وایي اصلي لامل یې دا و تر څو وکولی شي برید وکړي او د تیلو څخه ډک هیوادونو کنټرول ترلاسه کړي. دا یو ښکاره راز دی. ما درته ویلی و د سټیو جونز په نوم یو پروفیسر وایي چې موږ باور نه کوو چې تختونکو او په افغانستان کې په غارونو کې ناستو څو کسانو په یوازې ځان داسې مسلکي کار کړی وي. هغوی دا کار نشو کولی. موږ باور نه کوو او په خدای قسم موږ به حقیقت ته رسیږو او دا به ښکاره کوو. موږ د حکومت په تیورۍ یعنی فرضیې باور نه کوو. هغوی د حکومت په فرضیې باور نه کوي او هغه نور هم مخکې ځي او وایي چې موږ د پروفیسرانو او ساینسپوهانو په توګه پوهیږو چې د غبرګو برجونو د اوسپنې بیمونه هغوی په هغه تودوخه یعنی تودوخې درجه کې نشول ویلي کېدی په کومه کې چې د الوتکې تیل سوځېدل او هلته په سیستماتیک ډول د بمونو چاودنې شوي چې د دې راغورځېدو لامل شوې. که نه نو دا داسې نشوی راغورځېدلی. په دې اړه ډېرې اشارې شته. د دې په خلاف ډېر کتابونه لیکل شوي دي. ما ته د هغوی د ډیرو د کتلو موقع په لاس راغلی. ما د دغه پروفیسر سټیو جونز ویډیو ریکارډینګ هم لیدلی او د پرون په ورځپاڼه کې موږ 3 ورځې وروسته بل خبر ترلاسه کوو. پروفیسر سټیو جونز په تنخوا لرونکې رخصتۍ یعنې پیډ لیو ولیږل شو. تصور وکړئ تنخوا لرونکې رخصتۍ. ډېرې اشارې شته. که تاسو ته د لوز چینج 9/11 په نوم یو له مستند فلمونو څخه د لیدلو چانس میلاو شي، دا د یو 21 کلن امریکایي ځوان لخوا جوړ شوی و. هغه یو ساعته مستند فلم یعنی ډاکومنټري جوړوي. داسې ډېر او ډېر شته. دا د 9/11 مستند فلم څخه ټولې خبرې راټولې شوي. فاکس چینل هغه مرکې او داسې نور شیان اخیستي او یو ساده مستند فلم یې جوړ کړی او بیا وایي چې هغه خلکو چې الوتکه لیدلې وه هغوی وویل دا د مسافر وړلو الوتکه نشي کېدی. دا د یو پوځي الوتکې په څېر ښکارېده. هیڅ کړکۍ یې نه لرلې او کله چې هغه فلم ښایي کله چې دا برج ته نږدې کېږي هلته د وزرونو څخه بل ډز کېږي کوم چې د الوتکې لګېدو وړاندې په غبرګ برج لګېږي. بیا هغه نور هم د ثابتولو لپاره مخکې ځي. هغه وایي چې د هغه سره د هغه ساختماني شرکت د مدیریت څرګندونې وې چې غبرګ برجونه یې جوړ کړي وو. هغوی وویل دا ناشونې ده. غبرګ برجونه د دې لپاره جوړ شوي وو چې د طوفان او ټورناډو یعنې بربوکۍ په وړاندې مقاومت وکړي. دا الوتکه نشي راغورځولی او دا ځکه نشي راغورځېدی چې تیل په 1000 درجې تودوخه کې سوځي. د 2000 درجې تودوخې په وړاندې ساعتونو لپاره هم دې ته هیڅ زیان نه پیښیږي. 10 ورځې وروسته هغه خپل بیان بدلوي او وایي نه دا ممکنه ده د الوتکې تیل کولی شي بیمونو ته زیان ورسوي. بل پروفیسر بیان ورکړ. هغه خپل بیان بیرته وانخیست نو ځکه هغه له دندې لرې کړی شو. تر دې ورهاخوا هغه څه چې دوی وکړل
دا دی چې په دې مستند فلم کې دوی ښیي کله چې غبرګ برجونه راوغورځېدل نو په څه ډول تاسو په قصدي توګه هر ډول ودانۍ راغورځوئ او هغه ارقام ورکوئ چې په نیویارک کې ډېرې ودانۍ او لوړې اسمان هسکې ودانۍ 40 منزله او 15 منزله ودانۍ د ډېرو ساعتونو لپاره ور واخیست خو هیڅ یوې هم راونه غورځېد. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ودانۍ ده چې په دې ډول راغورځېدلې او هغه عکس وښود چې ودانۍ په قصدي ډول راغورځول کیږي. هغوی د چاودنې په وسیله څنګه راغورځول کیږي؟ دا هم په کټ مټ هماغه ډول راغورځېدلې وه. دلته په سیستماتیک ډول بمي چاودنې شوې وي او هغه خلک چې د خلکو د بچ کولو لپاره تللي وو که هغه د اور وژنې عمله وه د هغوی مرکې واخیستل شوې. هغوی وویل موږ فکر کوو چې یو څوک پورته د بم تڼۍ وهي او بمونه پرله پسې غږېدل بوم بوم بوم. نو د غبرګو برجونو د راغورځېدو په اړه دوی ثبوتونه وړاندې کړي دي. تر دې ورهاخوا هغوی وایي چې د حکومت لخوا ورکړل شوي ټول ثبوتونه وڅېړئ. هغوی وویل 19 تختونکي چې د هغوی ځینې د داسې روزل شوي وو لکه د الوتکې پیلوټان هغوی پوهنتون ته لاړل او د پروفیسر مرکه یې وکړه. آیا تاسو فکر کوئ چې دا سړی داسې یو کار کولی شي؟ ناشونې ده. په داسې ډول چې الوتکې تاو وخوړ او ما په شخصي ډول خبرې کړې دي له هغه تجربه لرونکو پیلوټانو سره چې د څو کلونو لپاره یې د لوی بوینګ او ایربیس الوتکې الوزولې دي. هغوی وویل د تاسې تاو خوړل ناشونې دي او تصور وکړئ چې یو نوی کس چې یوازې څو سوه ساعته تجربه یې وي داسې راتاو کړي. هغه څه چې متخصصین وایي دا دی چې دا باید پوځي الوتکه وي. تر دې ورهاخوا د حکومت لخوا ورکړل شوي معلومات تاسو پوهیږئ چې هلته ټلیفوني اړیکې وي. ټلیفوني اړیکې په ټلیفوني اړیکو کې وویل شول چې هغوی وویل په الوتکې مسافر هغوی ادعا وکړه چې دوی تښتول شوي دي. یو له دغو اړیکو څخه د یوې الوتکې د کارکوونکي فایټ اټینډنټ لخوا وه. هغه وایي چې ودانۍ اوبه زما خدایه هغه له 12 کلونو راهیسې الوتنې کوي. آیا هغې په نیویارک کې ودانۍ نه وي لیدلې؟ بل کس هغه وایي موره دا مارک بینکم د مورې آیا زما غږ اورېدلی شي؟ موږ تښتول شوي یو. آیا تاسو باور کوئ؟ پوښتنه دا ده چې که زه وغواړم د خپلې مور سره خبرې وکړم زه غږیږم. هغې وویل زه مارک بیګم یم مورې زه مارک بیګم یم. که مارک باید موږ سره خبرې وکړي هغه به وایي مارک تاسو پوهیږئ چې زه مارک بیګم. هغه منظم سیستماتیک ثبوتونه وړاندې کوي. آیا تاسو خپلې مور ته د خبرو پر مهال د خپل زوی نوم اخلئ؟ نو ټول ثبوتونه ټول ټلیفونونه ثبت شوي وو او بیا دا یوه سروې ده چې آیا ګرځنده ټلیفونونه په 32,000 فوټه لوړوالي کې کار کولی شي؟ کله چې په 40,000 فوټه کې سروې وشوه د موبایل د کار کولو چانس 0.4 سلنه و. په 8,000 فوټه کې دا 0 سلنه و او په 32,000 فوټه کې دا 0.007 سلنه دی. 0.007 هیڅ شانس نشته او مستند فلم وایي چې نن ورځ امریکا لګښت کوي په میلیونونو ډالر تر څو په هغه لوړوالي کې موبایل کار وکړي. بیا ډیر مستند فلمونه شته ډیر مستند فلمونه چې هلته بلیک بکسونه وي. هر الوتکه 2 بلیک بکسونه لري او بلیک بکسونه کولی شي تر 3,000 درجو سانتیګریډ پورې تودوخه برداشت کړي د څو ساعتونو لپاره او په یوازې 1000 یا 2000 درجو کې واړه بلیک بکسونه له منځه لاړل. هغه په منظم ډول مخکې ځي او سمدلاسه له څو اونۍ وروسته اسامه بن لادن د امت مجلې سره مرکه کوي او وایي چې زه یو مسلمان یم زه به دروغ نه وایم زما په اند د بېګناه ښځو وژل حرام دي. دا غلطه ده د بېګناه ماشومان وژل غلط دي د هر بېګناه انسان وژل غلط دي او اسلام یې غندي. اسامه بن لادن مرکه ورکوي او دا خبره کوي. خو څو ورځې وروسته تاسو د الجزیرې څخه یو ویډیو ترلاسه کوئ چې اسامه بن لادن د 9/11 روزنه ورکوي ځکه چې 15 پروفیسرانو وویل چې دا یو دنننی کار دی. اوس هغوی لاسوهنه کوي او له 15 کلونو وروسته یې په ټلویزیون ښایي. ولې؟ نو دلته موږ هر څه درک کوو چې دا یو دنننی کار و او دغو 15 پروفیسرانو په خدای قسم خوړلی دی چې موږ به د دې بیخ ته رسیږو. په پینټاګون کې د دوی دویم برید په اړه کله چې الوتکه په پینټاګون کې راوغورځېده په وښو باندې نمخلو یعنی سکریپینګ هیڅ نښه نه وه هیڅ نه و. یوازې په پینټاګون کې یو سوری و او سوری یوازې د الوتکې د بدن هومره او موږ یو غار یعنی کندې ته ورته ځای ګورو او هغوی په ټلویزیون کې وښود. خو کله چې وزرونه لاړل وزرونه بهر نه ښکارېدل او نه هم د پینټاګون د کړکیو شیشې خرابې شوې وې. که د الوتکې بدن دننه لاړ شي او وزر بهر پاتې شي نو یا به وزر پاتې کېږي بهر او یا به د کړکۍ شیشې خرابوي. خو ودانۍ روغه رمټه وه نو دا څنګه یوازې د الوتکې د بدن په اندازه محیط کې کیدای شي؟ وزرونه او لکۍ څنګه دننه تلای شي؟ دا جعلي یعنی جوړ شوي دي. هغه خلکو چې وویل تاسو پوهیږئ الوتکه زما له سر څخه یوازې 40 فوټه پورته تیره شوه
نن ورځ ساينس موږ ته وایي چې که یو بوینګ زما له سر څخه 40 فوټه پورته الوتنه وکړي نو هغه موټر به والوځي. د یو پخوانی پوځي کس مرکه واخیستل شوه چا چې وویل د دې غږ د یو توغندي یعنی میسایل په څیر و، دا باید توغندی وای، توغندي به هغه سوری کوو. هلته هیڅ پاتې شونې یعنی ملبه نه وه، ملبه یوازې ډیره لږه وه. هلته د الوتکې هیڅ برخه ونه موندل شوه. هلته یوازې د یوې جنګي الوتکې یو کوچنی انجن موندل شوی و. ان په بل ځای کې هم هغوی یوازې یو غار مومي. وخت ماته اجازه نه راکوي. هلته د ورکړل شوي پریمانه شواهدو اندازه دومره ده چې ان یو ناپوهه به هم پوهه شي چې دا یو د نننی کار و. دا جورج بوش نه قانع کوي او هغه څه چې دوی یې وایي لامل یوازې پر افغانستان برید کول دي. عراق او بیا ایران دوی وړاندوینه کوله چې پر ایران برید کوونکی دی. دوی غواړي د تیلو څخه ډک هیوادونو باندې خپل کنټرول ولري. تر نن ورځې پورې زما اټکل دا دی چې یو لامل یې بې انصافي ده، دویم د پیسو لپاره، د واک لپاره دی. او ډیری سیاستوال ګوري چې هغه رایه له لاسه ورکوي، هغوی د ویرې یو رواني حالت رامنځته کوي. ښه مګر زما په څیر خلک شته، دوی وایي مسلمانان به تاسو ونیسي او هغوی به په گجرات کې هم همدا کار وکړ او وټاکل شوه. د یو ویرې یو رواني حالت رامنځته شوی و. که تاسو موږ ونه ټاکئ مسلمانان به تاسو ووژني او حکومت بیرته واک ته راغی. نو هغه څه چې موږ یې درک کوو دا دی چې دا یو له دنني کار پرته بل څه نه و او په یو څو سیډیګانو کې څو ټیپونه شتون لري، د 9/11 لوز چینج یا فرنهایټ او داسې ډیر. او که تاسو دا ټول وګورئ دا یو ښکاره راز دی چې پر غبرګو برجونو دا برید به خود جورج بوش کړی و.